کړي پختې د حوا نورې څو خبرې واوره لمنې ډکې ښې خوږې لکه شکرې واوره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها وبعد. د دې سوال په جواب کې باید ووایم چې نکاح په شریعت کې د همدې لپاره مشروع شوی، نکاح په شریعت کې د همدې لپاره راغلی تر څو د خاوند او د ښځې ترمنځ ښه زندګي راشي، دوی په خپل منځ کې ښه ژوند سره ولري، گزاره سره وکړي او د دې بیا اولادونه راشي. د الله عز وجل حکمت هم په دې نکاح کې دا دی چې د انسان نوع بقا پیدا تر هغه وخت پورې چې د الله پاک اراده وي. نو خاوند او ښځه باید خپل ترمنځ ښه ژوند سره وکړي، دوی باید هر یو هغه بل ته ښه احترام ولري، هر یو باید هغه بل سره ښه اخلاق ولري، هر یو باید دا کوشش وکړي چې د هغه بل زړه خوشحاله وساتي. نو د همدغې لارې بیا دوی کولی شي چې خپله یوه ښه آینده ولري او په خپل منځ کې ښه خوږ ژوند ولري. شریعت مقدسه د هر یو دپاره حقوق ټاکلي دي، د هر یو دپاره یې تګلاره ټاکلې ده. ښځه پر خاوند باندې حقوق لري، خاوند پر ښځه باندې حقوق لري. د مثال په ډول د ښځې حقوق، ښځه پر خاوند دا حق لري چې خاوند به سرای ورته پیدا کړي، خاوند به نفقه ور برابري، خاوند به جامه ورکړي د دې د حال سره برابر، او همدا شان خاوندم پر ښځه باندې حقوق لري. هغه دا چې ښځه به د خاوند اطاعت کوي، د خاوند خبرې به مني، د خاوند امر به مني، خو په هغه صورت کې چې په ګناه نه امر کړي. ګناه خو نو زموږ ستاسې اسلامي ټولنه کې هر چا ته معلومیږي چې کومه ګناه ده او کوم کار کې ګناه نشته، کوم ښه کار دی او کوم بد کار دی. نو که د بد کار امر نه و کړي، د ګناه امر یې نه و کړي خاوند، نو په هغه صورت کې به د خاوند اطاعت کیږي، د خاوند نافرماني به نه کیږي. نو که چیرې ښځه د خاوند خبرې نه مني، د خاوند نافرماني کوي، دا بیا لوی ګناه ده، دا بیا لوی جرم دی، پر دې باندې وعید راغلی دی. البته که بیا خاوند داسې بد سړی و چې ښځه یې په ګناه امر کول، په داسې کار یې امر کول چې په هغه کې ګناه وه، نو بیا به ښځه د خپل خاوند دا خبره نه مني. شریعت مقدسه خاوند ته پر ښځه باندې خورا ډېر حقوق ورکړي دي. تاسې د دې یوه حدیث شریف څه تاسې پته ولګوئ چې خاوند څومره حقوق لري. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی: لو كنت آمرا ان يسجد احد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي کما چاته امر کولای چې یو بل چاته دې سجده وکړي، د تعظیم سجده، نو به مې ښځې ته امر کړی وای چې خپل خاوند ته سجده وکړي. نو دا ځکه چې د خاوند پر ښځه باندې ډېر حقوق دي، مګر خو اوس د سجدې کولو اجازه نشته، د تعظیم سجده هم نشته. نو یو څوک یو چاته د تعظیم دپاره سجده نشي کولی، نو لہذا نبی علیه السلام وایي په سجده کولو زه دا ښځې ته امر نه کوم. نو د خاوند ډېر حقوق دي، نو خاوند به هم د ښځې د حقوقو مراعات کوي او ښځه به د خاوند د حقوقو مراعات کوي. خاوند به په دې هڅه کوي چې دا خپله ښځه خوشحاله وساتي، او د ښځې به هم دا کوشش و هڅه وي چې خپل خاوند خوشحاله وساتي. دوی باید تر خپل منځ ښه اخلاق ولري، شرعي اخلاق ولري. نو یو باید د هغه بل د ازاره ځان وساتي، ازار خو مطلقه ممنوع دی. نو خاوند به ښځې ته ازار نه رسي، بې موجبه بې وهینه ښکنځل به نه ورته کوي، بدې خبرې به نه ورته کوي، او ښځه به خاوند ته ازار نه رسي، نه به په لاس ازار ورته رسي، نه به په ژبه ازار ورته رسي. نو که دغسې زندګي وشي، نو بیا به دا خاوند و ښځه یو ښه ژوند ولري، خوږ ژوند به ولري، د خپل ژوند څخه به خوشحاله وي، او د اخروي مسؤلیت څخه به هم خلاص وي.
او کچېرې داسې وي چې خاوند بې موجبه وهل کوي، ښکنځل کوي، بد اخلاق کوي د خپلې ښځې سره، او یا ښځه بد اخلاقي کوي، د خاوند نافرماني کوي، او یا داسې خبرې ورته کوي چې خاوند په زیریږي، خاوند ته آزار په رسېږي، نو دا خو غلط کار دی، دا حرام کار دی، دا ناروا کار دی. نو په دې سره بیا د دوی ترمنځ زندگی خرابېږي، ژوند یې خرابېږي، نو آخر هغه دی چې بیا خبره طلاق ته رسېږي. نو د طلاق څخه که څه هم خاوند کار اخیستلی شي، خو دا ډېر یو د ضرورت په وخت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حلالو شیانو کې مبغض ترین شی طلاق بللی، چې الله تعالی ته ډېر مبغض دی په حلالو شیانو کې هغه طلاق دی. نو د طلاق څخه خاوند استفاده کولی شي، طلاق خو ورته جایز دی، خو داسې د یو ډېر ضرورت په وخت. نو خبره ولې طلاق ته ورسېږي؟ د خاوند و د ښځې د بدې ګزارې سره بیا اخر هغه دی چې خبره طلاق ته رسېږي. او طلاق پیغمبر علیه السلام عند الله یو مبغوض ترین شی په حلالو شیانو کې بللی. نو که دغه د شریعت په چوکاټ کې زندگی وي، نو یو بل ته آزار رسول نه، نو ښه اخلاق وي د خاوند و د ښځې ترمنځ. هغه شریعت چې کوم حقوق هر یو ته ټاکلي، د هغه حقوقو مراعات هر یو وکړي، نو بې له شکه به بیا د دوی ترمنځ ښه زندګي وي. او که د ښځې د خوا بد اخلاقي یا د خاوند د خوا بد اخلاقي د شرعي حقوقو مراعات نه کېږي، هغه ښځه بدې خبرې خاوند ته کوي، دا ښځه باید د خاوند حالات هم مراعات کړي. دا خاوند یو وخت یو مزاج داسې وي چې خسته وي، نو دا وخت کې باید هسې خبره ورته ونه شي چې په هغه سره دی ازاریږي، برداشت یې نشي کولی. یو خبرې په یو وخت کې خاوند ته وکړي، هلته نه زیریږي، هلته یې دماغ وساوي، برداشت یې کولی شي، نو باید په داسې وخت کې بیا مهمه خبره ورته وکړي. او هغه خبرې چې بیا په داسې وخت کې ورته وکړي چې خاوند خسته وي، په تکلیف وي، ستړی وي، نو په هغه خبره سره ډېر آزار ورسېږي. نو د دې ترمنځ د ښه زندګۍ د جوړولو طریقه یوازینۍ طریقه هم دغه ده چې دوی د شریعت په چوکاټ کې زندگی سره وکړي، هر یو د بل د حقوقو مراعات وکړي، او هر یو د بل د ازارولو ضرر رسولو څخه ډډه وکړي، نو بیا به دوی ښه خوږه زندگی سره ولري. او که چیرې یو خاوند دوې ښځې لري، درې ښځې لري، څلور ښځې لري، نو دلته یو خو به هغه د خاوند او د ښځې ترمنځ چې کوم حقوق یې شرعي د هغو مراعات به کوي د هرې ښځې سره، ښځه به هم د خاوند مراعات کوي. نو دلته پر خاوند باندې یو بالابود شی هم شته، هغه دا چې دی به عدل کوي، په شپې تېرولو کې به عدل کوي. که یوه شپه د یوې سرې، بله شپه به بیا د بلې سرې، یا بله شپه به د بلې سرې تېري. که یوه شپه نوبت ټاکي، که دوې شپې نوبت ټاکي، که درې شپې نوبت ټاکي، یعنې په شپه تېرولو کې به د دې ښځو ترمنځ فرق نه کوي. په نورو کورني شیانو کې نفقه کې به فرق نه کوي، په جامه کې به فرق نه کوي. همدغسې زندګي بیا ضروري ده د ډېرو ښځو ترمنځ، دا بیا د ډېرو ښځو حقوق دي. نو همدغه سړی چې ډېرې ښځې ولري، هغه باید د دې حق مراعات هم وکړي. په ټولو د ژوند په ټولو چارو کې که سړی د شریعت مراعات وکړي، د شرعي حقوقو مراعات وکړي، نو د ډېرو مشکلاتو څخه بیا سړی خلاصېږي. که سړی په دا ټولنې کې وګوري څه ناخوالې چې منځته راځي، څه مشکلات چې منځته راځي، هلته خلکو هغه شرعي چوکاټ نه یې مراعات کړي، هغه شرعي تګلارې نه یې مراعات کړي، نو بیا هغه دی د ډېرو ناخوالو او مشکلاتو سره مخ کېږي. او که چیرې د خاوند او د ښځې ترمنځ کوم مشکل راځي، کومه خبره اختلافي راځي، نو دوی باید دا خپل مشکل د تفاهم د لارې حل کړي، سره کښېني، دلایلو ته غوږ ونیسي، خبرو ته غوږ ونیسي، د همدغې لارې دا مشکل حل کړي. او که چیرې دا مشکل نه حل کېدی،
نو بیا دې داسې وکړي چې هغه خاوند دې هم د دې ښځې خاوند دې خپلو قریبانو کې یو منځګړی وټاکي، ښځه دې هم په خپلو قریبانو کې یو منځګړی وټاکي، هغه دې سره کښېني د دې مشکل دې ورحل کړي، لکه څنګه چې الله عز وجل فرمایلي وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. والله عز وجل وکچيري تاسي حاکمانو بیریدلست چې د دې ترمنځ به اختلاف راشي، نو بیا د دې خاوند د قریبانو سره هم یو حکم وټاکي، د ښځې د قریبانو سم یو حکم وټاکي، یو منځګړی، نو هغه دې د دې ترمنځ روغه جوړه وکړي، فیصله دې وکړي. که چیرې دې د اصلاح اراده درلوده نو الله تعالی به د دې د توافق لاره ور برابره کړي. نو ګورې الله تعالی د دې خاوند او د ښځې د اصلاح لاره بیان کړې چې د دغې لارې باید د دې ترمنځ اصلاح وشي. نو داسې نه دي فرمایلي چې بس کوم مشکل رالی خاوند یې طلاق ورکړي، نو طلاق هغه آخري حربه ده چې خاوند یې د خپلې ښځې په باره کې کاروي. نو تر طلاق د مخه باید ضروري جوړې هڅه وشي، بیا منځګړي سره وټاکي که دوی خپله نه سوی حل کولی، او هغه آخري حربه چې بیخي هغه یو مخ ګزاره نشي کېدی نو بیا خو طلاق حلال دی، خاوند یې کارولی شي. خو حدیث شریف ما مخکې ووایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حلالو شیانو کې طلاق هغه مبغوض ترین عند الله بللی، د الله په نزد ډېر مبغوض شی حلال شی هم دغه طلاق دی، خو حلال دی. نو باید خبره تر همدغه ځایه ونه رسېږي تر طلاق پورې، نو خاوند او ښځه باید د مشکل د پیدا کېدو په وخت کې د اصلاح هڅه وکړي. والسلام. دستا په هکله پیدا شوي اندېښنې را سره یو خاناوړه رواجونه عنعنې را سره، بل خوا د ظلم او ستم دی افسانې را سره، دا لفریب او مکر ډکې زمانې را سره، د دوستۍ رنګ کې ستا دښمن در نستا پت غواړي، د انساني کرامت لستا بغاوت غواړي.